Hello. خیالي خخا خیالي لامبولولا خزاو پروفیسر خیالي صاحب ما ماړه یاره خو دغه دا ته څوک خبرې کوې د کوم ځای نه ښه په حمید خان یې خیبر ټي وي نه نو زه خو ستاسو په انتظار یم که نه تاسو وې دغه دا ملګري راوغواړه مشاعره به کوو په ما په خرچې کړي دي دا دی ستاسو شلمه سالګره ده که نه هغه شل کاله بې مثاله قمقمې مې لګولې دي د چا ډوډۍ بندوبست مې کړی دی او تا وې 11 بجې به راځو دا خو 2 بجې شوې زه خو په انتظار اوس کوم شاعران مې راغوښتي دي او ما خپله او ما کلام لیکلی دی دا څه زبردست دی ته وره که نه بیا خو بیا یې واورې اوسې خو وره اندازه ورته وشي ګوره دا ځای دی که نه چې ستا خیالونه دي هوا کې ستا خیالونه دي هوا کې او ستا خبرې دي کاوا کې ستا خیالونه دي هوا کې ستا خبرې دي کاوا کې او چې دا تا ته فلسفې دي او فلسفې نه دي سپیا کې او د سپرات په پول ولاړ دی پروفیسر به لږ په شا کې او چې تاسو ځای ته به هم در سره لاړ شم بار راځئ ښه زر راځه ټیم به یو ښي عجیبه خلک سلام علیکم په خیر راغمه په خر راغلی نه جی په خیر راغمه ولې خر دې ساتلی دی څه نه نو زه خو چېرته نه یم راغلی په خر به ته راغلی ښه خو یې که نه خر ما ته دې خر وي نه 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 وایم خیر دی ښه طبیعت دې ښه دی د سکول ماسټر یې که ته څه یې که تاړېدار یې که بدماش یې ما ته ازمولی چې زما منې که نه د غریب سړي منې ازمه خو مې نن سبا ټیک نه یاره زه یم چې دا سټیرنګ د دې سر ته ونیسم او مکمل یې ورباندې چپ چور کړم او ته یې څوک به ونه پېژندې نو انجن به وهي نه ډرایور یم ډرایور ټرک ډرایور یم ما نه پېژنې ما دنیا پېژنې مړه زه خو په ټرکونو کې نه ګرځم نو د ټرک کلیډر یم نو د 37 کلیډر یم څه نوم دی دی زه چې در باندې راشي که نه راغه در باندې او ما سره کلنډر شوې نو پته به دې لګي دا زما ته ونه پتې روزي نه ستاسو نامه څه ده تا نو زما نامه هېره شوه ته زما کوم نو د ترو ما آواز وي خو نوم دې راته ښایم نو که نه یې ونو ملګری راغلی تاله یم استاد هلکه د خیبر ټي وي والا را روان دي شلمه سال کې را ده ته د کومې نه را روان نیغېږه مه ګوره ښه زما اول نه مازه خراب دي ګوره غنم وراله مازه خراب کړي دي یاره منم هره خبره دی منم وی غنم او خبره دی منم ته زما خبرې ته غوږ دی زه ډرایور یم د ټرک ډبې شیل شو ټایرونه پنچر شو غوږ زما بیخي پو غلاپه ګنډلې نو څنګه یې تاله درکړم څنګه یې کېدم یار غوږونه او ته پې کیس هغه کوم کار کوي غوږونه مږده خبرې ته غوږ کېږده خبرې ته چې غوږ کېدم نو اورم به څنګه ته خو قسم په خدای چې سړی راته د ملا ته کوتک ونیسي که نه او منمه هر څه د منم خو نوم دی څه دی نوم مړه سړیتوب یې زده کړه که نه ومې پېژنده دا غلبیل استاد دی که نه غلبیل نه رامبیل 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 نو داسې نوم دی نو ځان به دې کوداله نوم ایښودلو بیلچه تذکوره رمبې خو ماشوم یې ماشوم یاره زه یم د دې نه به لور ښه وی چا لور مې راته نیولی یې که نه او ډرک تنګ ډرک ماړه نو بس څه کوې نو زما داسې کار دی تا سره مشوره ده مشورې خو زه ته خبر یې زه څوک یم زما نوم دی پروفیسر ناګومان خپسر ناګومان پروفیسر ناګومان بلکل جی بدسر دغه مړه نو دا څه نامه ده او ما خلک راځي او دومره بانډل روپۍ راکوي او ما نه تپوسونه کوي او زه ورته نیغه لاره ښیم دومره بنډلې موږ سره دومره هم څه نشته نو څنګه راغلی خبره سره مشکل دی څه دی وایي څنګه راغلی په خپو راغلی یم که نه زه شل خو نه یم او نو په څلورو خو به نه راتلی نو به په څلورو خپو راتلی خبره څه ده ګوره جي میرغضب صاحب دغه پروفیسر سرداریاب مړه ښه پروفیسر خیالي صاحب زه راته خبره کوم خیالي نه خدای دې غر کړي زما پروفیسر جیندي نوم دی نو خو جوک به سره خیالي نه دی دی نو چې بیا دی بیا خیالي شه که نه ښه نو پروفیسر صاحب خبره دا ده څه دي وې ویم زما په سر صاحب افسر مړه نه افسر پروفیسر ته افسر نه ښکاري څومره بد ښکاري او سړی یم شلم ګریډ کې ریټایر شو نو بدې کړي دي که نه په کار دی ته 22 کې ریټایرډ وې
او 22 سال مخکې ریټایرډ وي پوه شو خلک به درنه خلاص ها خبره خو کوه کنه خبره دا ده چې ما سره ټرک و د غنم ډېر غنم ټرکونه ولاړو ډک پک نو زه چې شپه به راله ټک لاندې باندې ننوتم په سرو غرمو کې بل لوی مصیبت دا و چې راشه ماما زوی د لیونی پرې کړې به دې وه نه که نه دا به په کچای ګوته سکون پرې پوه نه شو یاره تا به د ژوند کې شریني کړې نو پوه شو که نه د خدای مسلمانه عادت یاد نو هغه هم یا خوا دې خوا ولټول او بس مړه دغه به وشو کار به وشو بل د ډوډۍ تکلیف و راته د تبې تکلیف و ګولۍ هم نه شو راوړی کلنډر را سره و بیمار پروت و ټرک لاندې نو په یو روان ټرک باندې ځان ولې ټول مصیبتونه به په یو وخت ختم شي نو هغه ټرک به زما پلار د غنمو خرڅول مړ دی زما خبرې ته غوږ کېږده وای مړ خاندانی کار دی دا میر غضب صاحب مړ دی پلار مې مړ دی زما په سر سردار یاب مړه زما په سر صاحب خیالي صاحب خبره وره نو علم بدو کدم نو چا راته مشوره کړه ډوډۍ له بتلې راتلی نه شم تا پرېږده اوس تا مسله دا ده چې ټرک د غنمو ډک ولاړ دی حکومت یې نه علي کلیډر ناجوړه دی تا ته تکلیف دی نو ته تا مشوره کوې چې دا تکلیف څنګه ختم کړم بس همداسې وګڼه ټایرونه یې څو ځله پنچر نو ریټایر شوی خو ته زه خو نه یم یاره ته کوړون دی چې به د ټرک ټایر کې چې دونه وته نو پنچر یې پکې راغلي دي 4 واړه پنچرو نو هغه گاډی نه دی چې کله واړه زه ومنو په ما داسې شو که تا کې عقل و نو څه به ماله نه راتلې اوس به واورېده ما خبره یو وډو کې چاکو به والې بوجه به په ترخ کې پیو هغې نشانتې ماښامېږي خدای به دې کلهمې مسلې حل کړي څه ځه زما د خبرې ټي وي مېلمانه را روانې شیرین مسالګره ده دا کومیني نه ستا د مشورې راکولو ډېره مننه اوس کوټې چاکو ویلم ځان پیسې راوړه هر سړی د مفت په چکر کې مشوره خدای ظالمانو یا غنم را لېږی نه چې راویلېږې بیا دونه را لېږې چې نه په ګودامونو کې ځای وي او غنم هم دا ځي چې د چینجو ډکي او څاروي هم نه خوري عجیبه خلک دي ستا خیالونه دي هوا کې او ستا خبرې دي کاوا کې او چې دا تا ته فلسفې دي او فلسفې نه دي سپیا کې خیالونه دي هوا کې السلام علیکم خبرې دي کاوا کې کنځل دې چاته وکړو ها کنځل دې چاته وکړو یا الله توبه مشر سړی دی کنځل دی کنځل نه ما جی سلام مړ نه ما مړ سړی نه ما خو ژوند دی یا خو ډانسر دی هغوی پروفیسر دی خو مکمل ډانسر ما وی جی هم سلام مې واچولو ته ښی جي ښه سلام نو خدای دې خوار که ولې سنډا یم چې دا راته شوتل واچو سنډا خو ونه ډېر ښی په خدای مې د قسمې که داسې په دې ونوم سر دی څوک یې څه نه راغلی زه جي پټواري یم پټواري څه نوم دی پټواري نوم دې شته او که نه چاکو خان چاکو یاره زه چې چا رالیږلی یم هغه به زه واپس لاړ شم خدای دې ستا بیخ بنیاد وباسي مړه دا څنګه انسان ها نه چای به درباندې زه څکمه راوړه که نه زما په ځای کې به واوره بجلي نشته بجلي پرېږ واوره نه جوړوي او د چیو نه واوره جوړه شوه یاره جي خبر اوره زه چا رالیږلی یم ما ته وي د دوی نه مشوره واله مشوره او جي او نو زه خو یم چې ته چا برتي کړې د هغه دې م خدای بي خو بس دغه د لوټ شته حاجي لوټ پیسې شته پیسې ها اوه ما خو که مونږ یو دا خو زمونږ د پاس زما څه کاري چې ته ولېما هر اداره کې غم دی پیسې او جي وبشي الله به خیر کړي الله به خیر کړي تاسو له خو مه ووایئ که نه جي زه پټواري یم نو یې به که نه نو زه څوک یم نو زه سمداري خو نه یم جي نه اوس جي ما حکومت ګرداور کوي که نه نو زه وایم چې زه ګرداور نه شم هم په دې ځای پاتې شم یعنې حکومت تا له ترقي درکوي حکومت وایي چې زه تا ګرداور جوړم ته نه جوړېږم ولې ستا د پلار حکومت دی هغه انګریزی کې وایي چې نوکري کیته تو نخره کیته نه که نه جي زه چې په دې ځای باندې پاتې شم که نه نو ډېر به ښه یقه مقله ها جي خلک خپلې ترقۍ له لکونه روپۍ ورکوي او ته لږې ستا ترقي کېږي ما پاتې که
نه کنه جی ته نه پوهېږې په دې خبرو که نه خپله خو خلک زه نه پوهېږم ته پوهېږي ځکه خو مشورې له راغلی یم که نه ماشاءالله دومره غټ برید یې چک پې ونه لګوي خبره وره ما چې وکته ما نه ټک وپېژندې چې سړی مداري دی دا شکل دی د چنچمار شانتې دی نو زه په میلو کې ماران ګاډه وه که نه مداري نه یم پټواري بټوار خو مړه پټه غوټه خو سپی کې خوار چې ته څه کې ته انسان یې که څه زه اوس د انسان نه سپی جوړ کړو نو اوس دا او قسم دی ته ما ته پټه غوټه سپی کوي د میلو نه کم نه ښکاري میلې ته په دې عمر کې به زه میلې ته ځم زه به اوس میلې میلې ته لاړ نه شو قسیم زنځیر ځان کې واچوه خبره واوره قربانۍ له واله ګډ واله خیر دی خو زه وایم ګډېدو والا ښکارم حاجي تا ته زه ګډېدو والا ښکارم نه لا دې نه کېږي ګډېدو واله داسې بریتو سره ګډېدل خوند کوي داسې بریتو سره خو چې جرګې کې کېناستل خوند کوي پاسېدل خوند کوي جرګو سر خوړلی دی مخکې به خلکو صحیح جرګې کولې بیا یو نیم غل اوس هر جرګه مار غل دی جرګو کې څه نشته ښه ته وایه دا د نوکری نه پاتې کړم زه وایم چې زه دلته پاتې شم دې کې زما ډېره فایده ده خو چې ګرداور دلته دا ماته د خیبر ټي والا را روان دي د هغې شرې مسالګرې ده دلته څه ولې پاتې کېږي ولې ستا کور نشته څه اوس ته زما څه زوی چې ته بابت زه وایم چې زه په پټوارۍ کې پاتې شم او ګرداور نه شم نو داسې وایه چغې سلې خوارشه سانه خبره ده پټواري پاتې کېږي او جي ته به داسې کار وکړې چې فی سبیل الله د پاره د آخرت درې انتقالات دي د ځمکو او جي او دا به یو درې انتقالات چې دي 1 روپۍ بنالې دپاره د خدای وکړه که خیر ټول عمر به پټواري پاتې ځه ځه که نه ښه جي هلته ټي وي والا را روان دي خلو حمید خانه یه لکه ته خو لا په خپله کوټه کې ناست دی مړه ته خو د اوس کوم سړی پلې ونه وړېدلې ما دا څوک دغه راغی غلبیل راغی او ما ته یې منې به منې د دنیا خبرې را باندې ومنلې او بیا څوک هغه ګردې الوزولو والا راغی طوفان شانته و ګرده چې الوزي ګرداورو او ښه دې ستړی کړم مړه یار زر راځئ که نه یار کار هم ستاسو نو مړه تاسو کې مې دا کار نه لګي یار یو لانجه به دي دغه دی دا سړي سره چې تنخۍ نو نوکر لی به یې ورکړي نو دا ورته یې دا را پرېږده او دا مه را پرېږده نو ته به یې زما کیسهخانه دې جوړه کړې ده خو چې ګورو یوه نمونه به را روانې او د ټي وي نمونې رانغلې نن به ورته د خپلې غزلې یاد نو ستا خیالونه دي هوا کې او ستا خبرې دي کاوا کې ستا خیالونه دي هوا کې ستا خبرې دي کاوا کې او چې دا تا ته فلسفې دي او فلسفې نه دي سپیا کې او پس فرات باندې ولاړ دی پروفیسر بلګې پشا کې وی هاي 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 ساجب حالات دي نن چې میرا شیخ کولې اشنا زباټ کوما پیازو دړیا غریبا په مینا ماته په خندا ماته دا الله د کوم ځای انصاف دی الله توبه خدای پاک داسې ګاونډیان خو هېچاله ورنو کې دا څنګه چې مال راکړي پروفیسر صاحب سلام علیکم زه خاپیرې ما ته خو پیری ښکارې ګوره پروفیسر صاحب ما ته ټول خلک د مینه خاپیرې وي او تاسو راته خیر دي خاپیرې نشه مو خاپیرې وایي نه زه تاسو له مشورې نه راغلی یم تاسو ما ته داسې ګورئ ته به یې جوړ زه ستاسو هم قرضدار یم نه ته خو داسې راخطا وې لکه ته چې د غربیل استاد ټرک یو ټیرار دی وتلی دی مړې زه دې ویارولم ما نه ټول خلک یېرېږي نو خو یو خپل امانتۍ رانه نه یېرېږي ډېر بې انصافي را سره کړې مشورې له راغلم تاسو له مشوره دا د کتابونو دوکان دی
خدای دې غواره کلان سره کتابونو دوکان ته اوس مشواړی دي او د سیده ورتیر دی قلم هم نه اوس خلک په بالپین لیکل کوي مشوره مشوانه نه مشر زه تا ته مشر ښکارم ستا نه به اوس هم لس کاله کشر یم تاسو به ته څه یې ګاډې وړې پوه شوې که نه او که نه نو خو ما ته پته ده پوه شوم ته د کراچۍ نه رالې مجاز کې ته پته ده چې په کوڼه باندې سر دی مشوره ده نه غواړم زما کور کې زما ایسي لګېدلی دي او د هغې بیل راغلی دی دومره غټ بیل راغلی دی ته ما په مشر ورور څه کوې زه یم که نه ته څه غم شو زما ستا مشر ورور سره کار دی تا سره مې اړو کار نه دی تا خو ما له مازغه شوم لیکن زما خو مشر ورور نشته زه خو یو یم اوف چې دا جو وي او داسې زه کینم نه ولې ستړی شوم هغې دنیا نه راغم او ګرمي ده څومره ګرمي ده دا وګوره په غلې ازمانه جانه جینۍ څنګه ستړی شي همدغه مې د باندې مننه که نه وختي دې ماته ویې زه تا نه کشر یم اوس ته ومنله چې زه ځوانه جانې جینۍ یم زه وایه خاطره راغلې څنګه رشکه کې ګاډي خو راسره نشته ما له سره راغلې څه مسله دی ده ته داسې شهزاده بهرامي چې زه به تا له سره راځم ښه وایه څه مشکل دی مشکل دا دی چې زمونږ ګاونډیانو کونډې اچولې دي ټوله بجلی هغوی کرځي پته یې چولې دي کونډې په ما باندې به څنګه کونډې اچوي ما باندې اوسه پورې تا کونډه وانه اچولې نه هغې کونډه واچوي والله ما یې که په تا باندې کونډه چولي نو نه نه زه هغه ماره ته بجلی ته ما کونډې وې که په تا کونډه واچي قسم دی چې داسې غزل به په چولي کومه چې ها زه ګورې شاعر یم ته صرف د ښځې لا دومره ووایه چې اخر تا بجلی ته کونډې اچولي نو دا هم غریبانان دي دوی به ځان ته ایسي نه لګوي ګرمي نه ده ته غلطه شوې تا ته به چا دا ویلي زه لیړمین نه یم نو خو زه لیړمین نه یم نو د هغې کونډې سره زما څه کار دی مشوره درنه غواړم چې زه څه وکړمه هغې کونډه اچولې ده او خبر په یو ځل راته ووایه بل هغه په هغې د بجلي سود شوې چې بجلي دې کټ شي بجلی دې ته نه کټ کېږي ګوره یو خو مې ورسره کش واچو کش مې واغېشته ځان له مې ایسي واغېشتو خو د بجلی د راسه زه هغې ایسي نشم دې اخېسته نو ډیسي به یې اخېستو ډیسي خو د ایسي نه په یو اوده کې اوچه دي که نه ډیسي خو په هر ځای کې چاپې وخي او خلک ګرفتاري ډیسي سره مې نه لګي بس هغه مې په دې خبرو نه دی خوښ غریب او مالداره نه ګوري غریبانان چې دې ټول رانیسي او مالداران پرې دي ډیسي ته نه وباسه ځان مې ایسي غشتې دي او دا ډیسي به دې زما نیکو باسي ګاډه واډه وې چې ډیسي خو دې وکړه خو بس لکه داسې شو چې پاکستان آزاد شو نو خو زما په مشوره کې د ډیسي سویمه ده زه خو تاسو نه مشوره لمه چې ما د ایسي تا وې ایسي مې واغېستو نو ما یې ډیسي به یې اخېستو چې خامخا ښه شی خو به یې اخېستو ښځه څه شوه اوس چې ما د کوم ایسي غشتې دي او د دې دا بجلي ما ته پوره کېږي نه خلک هلته کونډې اچي نو دې سره زه څه وکړمه ښه لکه بیل مې راغلی دی دومره غټ بیل او په هغې بیل کې رانو ذخیره سره میټر هم جوړو اوس څه وکړم مبارک شه الله دې خپل میټر جوړلی که په واوړي والا نه نو چې تا نه میټر یې وړه کم اخلي نو ستا یې ګاونډی چې کونډه اچولې ده نو تا اول میټر لګاو ولې غوږ به دې جنګولو لیړمین سره او نه غپرې زه ولې لیمن سره غوږو جنګومه زه داسې اخوا دې خوا ښځه نه یم چې زه به لیمن سره غوږونه جنګومه اوهو دا نه هغه راشي والمرتشي والا خبره به دې کړې وه د میاشتې به دې ورته 50,000 روپۍ ایښودلې وې لس ایسو به دې چلولې دا دومره پیسې چې ما په دې ایسي باندې ورکړې وي نو هغه له به اوس بېلې ورکوم کش مې چلولې دي زه به کش چلوم د ایسي او که زه به دله د میاشتې 50,000 روپۍ ورکوم ایسي تا څه له راوړلې نو مایسټ له راوړی که لګولې ده چې ته ایسي لګوې نو بجلي به نه خرڅ کېږي نو بجلی به خرڅ کېږي خو لکه لینډمین له خو زه اوس پیسې نشم ورکولی دا خو ناجیزه ده خبرې ورو کوو سام ډېره ماله ګوره په دې هم ټکس لګېدو کې دي نو زه اوس څه وکړم نو زه تاسو ما لږ مشوره راکړئ که نه نو ده به مزه مزه خبرې نه شم کولی زما نوم خاپیری دی زه چا نه یېرېږم نه نو چې نه یېرېږه نو داسې کار وکړه چې ورشه له بازاره ښه ټیټ تارونه واله او چې ګاونډی یو کونډه اچولې ده ته به واچوه او یوازې ګاونډی نه هر چا اچولي دي لیړمین چې تا پسې راځي ته یې نرس اول زما په دې ګاونډ مالت کې کونډې راټولې کړه پوه شوې او خیر دی کونډه م واچوه خو میټر ته یو کار وکړه ته یو بله کمیټي واچوه هغې کې مړومبې کش واچوه نورو ښځو سره هغې باندې بل جمع کړه قانون ته به برابر شي هغه میټر ولګوه او بس بیا کونډې واچوه میټر به نمایشتلی کونډې به یې اچولي ښه ښکلې درس کې ایسي ډیسي چلوه لکه زه به اوس د دې میټر د روغکو دپاره بله کمیټي اچوم هغه کش بوځي هغه به زه هغې له ورکوم بیا به زه هغې نه مړه دا خو ډېر انشاءالله دا پاکستان دی زه خو یم د خپل کفن دپاره او د څښاک د صابون دپاره یو کمیټي د اوس نه واچوه زه صحیح ده زه کوشش کوم چې بله کمیټي او زما خرچه ښه 15,000 روپۍ زما هم دي د مشورې که نه زه نه اورم څنګه شروع کې تا نه اورېدل دې نه اورې خاپیری خلکو نه 8,000 علم تا نه 15,000 ښه زه
نو ستا پاسم ها ځه زما نیای دا به مو په سره کوم ستا به زه خوښ واچو را کونډه چې تا باندې زه د بجلی والا دا 15,000 روپۍ د جیبه لګوم خو تا په دې بجلی والا نیسم عجیبه خبره ده اریان بشه د خلکو ته زموږ خپل غمونه لیک دي هرې که څه د سړیتوب خبره راوړی یو بوی په ټرک کې مې منم دي غنم دي او پاگلې کلې ولې سلام علیکم څه دې ووې سلام مې واچو در باندې وعلیکم سلام دا زه د دون اوزګار ښکارم چې هر سړی به راځي سلام باچي نو اوزګار خیل نور سپینی که تور کمیس ته تور دی او پرتوک دی سپین دی ښه تا راله اخیستې دي په خیرات کې به دې اخیستي نو ښه ته راله یو رنګ واله که نه چې دونه نرې زما څه کار او ته یې څه وکړه چې زما کور ته راغلې زه سیاستدان یم سیاستدان سیاستدان او ټول کارونه یې تورې یا خدایا پاکه داسې وایې لعنتمار یې مه که نه دا لکه څه په اتوبوتو باندې سرې څه په اتوبوتو سرې زه خو راغلی مشورې لم چې یو مشوره درسره وکړم زه توتې موتې نه خرڅوم توتې موتې دغه بازار کې چې راځې په دغه ګوټ کې سړی ناست دی وره ورسره توتې موتې هغه خرڅوي خدایا پاکه دا خو ماته خیرمار ښکاري ژیپه راوړې خدای مو بخه خبره وره دا جلسه ولې کې زما کار جلسې دي زما کار چغې سوري دي خو هغه چغو سورو کې اوس راګیر شوی یم څه مشوره راکړه چې چغو سورو نه وځمه خلک راپسې شوي دي نوم دې څه دی زما نوم روپی ګل روپی ګل روپۍ در سره شته نو پردی دي خپلې نشته مړه خیر خو ته سیاستدان یې دا پردی م ستا دي غم مه کوه پردی مال خو چې دي که نه هغه اوس تاسو باندې د مور پیدي حلال دي خدایا زه چې کومې خبرې له راغلی یم ته هغه خبره نه کوې خبره ګول مول کې خبرې لټیک راشه څه مشوره راکړه زه اوس په بیټک کې ګول چوک څنګه جوړ کړم خدایا په لیونوم سر دی زه تا ته ویم چې زه ګیر شوی یم سیاست کومه سیاست مې کمزوري شوي دي خلک راپسې چغې سورې وایي زه یم چې راتلونکي الیکشن کې پاس شم داسې څه مشوره راکړه چې وځمه اوټونه ګټل غواړې اوټ خو ګورې په لوټ کېږي نو د نوټ طریقه م راته وښه چې نوټ په ورکوم څنګه نوټ به ما نه راکړې چل برته ته ښیم څه چل به راته ښې د اوټونو د ګټلو څنګه بغیر د لوټه درته څنګه وښیم نو ستا له خو مشورې له راغلم دا بار چې د کوم نیکه مې کېنوړې د خو هغه له به ستا پیس زه ورکړم که نه دا څه کار دی چې دا خیبر ټي وي والا نه دي او زما ډېر یاران دي ښه ډېر مې پکې شاګردان دي او که نه او وخت په وخت باندې زه یې مشورې ورکوم دا قمقمې چې وینې که نه د هغې شلمه سالګره ده هغوی شل کاله بې مثاله که نه هغې را روان دي دغه پروډوسر نه دی زه هغه سره به ستا خبره وکړم هغه به تا راوغواړي د ټي وي پروګرام له یو وګوره د ټي وي پروګرام نه چې لاړ شي که نه نو یو خو به سپینه ټوپۍ په سر او یو سپوټې به م واچوې په اوږه باندې تسپې به در سره خامخا او خبرو کې مخکې وروستو قسمونه م خوره او چې څونه دروغ دله درځي د ځان باره کې لکه ایمانداري په ما تمامه ده سړیتوب په ما تمام دی ما خدمت دا هغه زما وروڼه د ما خویندې خو چې څومره دروغ دله درځي که نه هغه ووایه خو د ځان نه داسې پرشته جوړه کړه پرشته هغې به دې راغواړي څه لږه ډېره به هغې له ورکوو څه به ظالم د اوټونو قسم په خدای داسې به د پسې دا خلک لیوني ګرځي که نه لکه څنګه چې خلک د الچې سپي پسې ګرځي قیمتي وي که نه ګوره بچا مې ونټه کیسې نه چې پیسې م واخلې او کار مونږ شي یو خبره درته کومه ګورې بیا رانه دلته نه چې خلاصېدې زما نوم ګورې روپی ګل دی روپی ګله روپی ګله د خولې نه چالاکې څه د باندې صرف لکه دروغ یم ګوره لکه ته غلې خو ته به دا نه وې چې زه غلې ته ګړکپ یې خو ته به دا نه وې چې زه ګړکپ یم ته دو نمبر یې خو ته به دا نه وې ته په کاغذونو کې سړکونه جوړی خو ته به دا نه وې
پردی سړک او پردی پول چې کوم ځای کې په هغې باندې په جوخته کلمه قسم کوه او وایه دا زما دی زه د شخصیت جوړ نو ګناه ده که نه په ناقه قرآنونه او قسمونه خو ګناه ده ته خو ما نورم چې دی نو د ویښتو نه خو خلاص شم زما قدر د دې سره مې هم خلاصې کمقله پاکستانی سیاستدان یې هسې به هم دوزخ ته ځې نو په مړه ګېډه خو لاړ شه ځه کمقل دی کمقل ځه خبره کوم دله یره قسم دله اکثر دا خلک خبره کوي چې را دغه والا وران شي چې نه به راته بوټونه کو ویله سوتو رسکاله پاتې زه مدا خو لا بیا هم خري دا وټونو والا چې د دې اوسو قسم په خوده چې په مرګ دې مو کوش کړی دا اوسو ګوره راغی دورته مزه ونجي ته به چې دا پتا چې دا غلی دا د پلار دی یار څه زوره ورو کما کل خالص هلو لکه فهمید صاحبه ته اوس هم په دفتر کې ناست دی ښه را روانې ښه دا وایرلس والا دی او که نه ګوره زما خو طبیعت خراب شو مې په مخې اسلام آباد ته ټلیفون کوم دا ټک نه خو اگر ما ته رستا د مشرانو نمبر شته ما کې خو د مطلب دا لري وړو مړه بس او که نه ګورې تارې قسم وي چې په وایرلس باندې لګې ها بس ذره ده که نه یار شاباله چې غزلي ریکارډ کو که نه ښه او که نه شل کاله دي خوشحالي ده ګورې ښه زموږ خپل ټي وي دی او زړو کیسونو کې هم څوک رانغلې روپۍ رانغله ګرانه ګراني ده زما په سر صاحب دی سي په خیر پرېږده که نه دومره د سړیتوب نشته د انګریزانو هغه خبره دې نه ده اورېدلې چې لیډیز فسټ بس مخکې کېږي آرام کښېنه اوس هغه زمانې لاړې اوس سړی فسټ غلبېله نه خبره ولې ستا کور والاله سو غلبېله او هلو زه د چا کور والا نه یم زه د خپل کور والا یم د دې خپله مسله ده زما خپله مسله ده نن تاسو یو ځای راغلی نو تا به باندې کړو که نه چې یو کس به راځي دویم به نه راځي هلته خو بر چا څوک نه یا خدای پاکه ته چاکو چاړه زلانه وباسه خو ته خبره کوم حسین مې سترګې دي سرې دي ګوره په ما باندې ډېره نیغه نیغه خبره ده څنګه نیغه خبره ده ولې زه له تا نه یېرېږم یو منټ لږ دی خفه نه شي خفه نه شي تا سره زما سره لینډ نشته خو هسې لکه زه راغلي مشورې له راغلي ما تا به بل چاته ویل خدای ما در کړې وه که نه مشوره دې راله راکړه خو ناکامه مشوره دې وه څه مطلب مشوره دا وه مړه ته پرې ناکام مشورې څه کې بوری نه وه تاسو راځئ ورکوټ یې چاکو ما په چوکۍ پترخ کې وه نه نو پترخ کې به بوری وواله که ها نو ټیک ده که ځکه نه مو بوری وه او چې پترخ کې به وواله بوری تشه وه نو یو غنم دانه پکې نه و مرغو ټول ټرک تش کړی مرغو نه جوړتا نو خو پس مبارک شه که نه وعلیکم سلام څنګه مبارک شه په کومه مبارک شه ډېرې که خو تا وې ټایرونه یې راله څلور ځله پنچر کړ بیا شو شوه غنم پکې پراته دي حکومت یې نه کوځي نو چې مرغو خوړل نو ثواب دې مو شو او ټرک ته هم خالي شو ځه کور ته نو ما خو مرغو ته په خپله څه نه دي ورکړي که نه هغې وخوړو زه به څه جواب ورکوم لږ رامخکې شه تاسو دې اوري نه یو دوه قدمه ورته رامخکې شه ته د کوم ځای دې د په توکي په ما څه کې ولې زار دی بس تا ورته شم ګوره خیالي پسر صاحب چې کومه مشوره راکړی کې پاتې رالې زه دې غر کم ټرک نه دې خلاص کم غنمونه دې خلاص کم ازرې نه دې خلاص کم قارغې ما چې زه درنم او غنم وخوړه مرغې ما درولېږلې مرغو له ما ویزه ورکړې وه مرغو ته ما ویلو چې ورشه ګوره خیالي پسر صاحب زما خبره وره غلطې مشورې خلکو له مور پترخ وواله او دانې ته بیا او ته لاندې وتوې د دې څه چې مرغې پرې شړلې که یاره زه خو یم چې هغه اترخ دا ستا ترخ مې والې تاسو لږ چوپ شئ خفه نه شي روږه ستا پسې به سر زه یو دوه خبر کوم دا غلطې مشورې ولې ورکړې تا ولې پیسې ورکړې د مشورې هغه ما ته ویل بهر سړی ناست هغه له ورکړه نو پیسې دې ورکړې دي لا مې نه ورکړې چې ورغله ده کې ولې خلکو له غلطې مشورې ښه کوم چې شیطانې کومه ډېر ښه کوم چې شیطانې کوم دې ته شیطانې نه وي دې ته مشوره وي دا کومه چې زه دې له مشوره ورکړم دا ټرک ما ډک کړو تا ورته ولې ویلي چې بورې په ترخ کې وه ولې بورې په طریقه باندې داسې په سړي سړتوب باندې کړو که او بیا ترې په طریقه باندې غنم والا غلطې مشورې کې بورې په ترخ کې وه ولې دا تا ته کساب ښکاري خبرې ترور نه خاپېرې خورو خاپېرې جانو خاپېرې جانې خوره نه زما په دې شک دی
جان خصوصا څوک جان لګي دا خور چا- جانې وي پکې خور جانې به کومې دي خورجانه. دا ځای بالکل خالي نیت دی صفا ما وی چې تاسو ورو خور یې ذهن کې فرق دی دې ځای کې فرق ښه ګوره زما په ده باندې شک ولستا چې په مازغو کې پره کې نو ګیټې دي خوږیږي نه زما چې په مزغو کې پر کې نو تا نه خبر ایریږي ګنټې وړې په خپله مشوره به کار کوو د ده مشورې ټولې غلطې دي دومره غلطه مشورې مال را کړې ده ما ته وی وشو وی بل کمیټي واچوه هغه به د لکش درکې په هغې باندې میټر ولګوه او بیا بجلي بیا به راشي بیا به څه کوم بیا به د هغې لپاره بل کش اچوم او تر هغې پورې به زه بجلي نه استعمالومه هر څه به بند پراتي زه به د ګرمۍ نه مړه کېږم سره باله بچا دا کومه خبره شوه خاپیره د اونې بوټي نه خو نه راغورځېدلې که نه د مور به د مور رانیا باندې وه بیا به د قره نیا وه بیا به د ډره نیا وه ستا ډره نیا کره ایشي او بجلي وه ذاته به یې ببوځې وه زما ډرې نیا چا نه مشوره هم نه وغوښتې هغه په خپله باندې عقل نه پوره وه مونږ د عقل نه خلاص یو دا موجوده کم چې ته کول چې قبق دی نه نو دې خصوصي ښځو سره زیاتې خبرې مه کوه ښځو سره زیاتې خبرې مه کوه وایه وایه بکو پیښې مه پیښې نه کوه نه خاپیره ستا پیښې زما پیښې نه دي کړي زما پیښې چې کړي بیا به ښه دي زما دا پیښې دي دا ستا پیښې دي میرغضب صاحب نه میرخیالي صاحب سرداریاب مړه هغه سر په سرې مونږ دی غیر کو زوره وره اوس زما دا غنم چې د ټرک د غیب د ټولې بورې تشي د دې زیبوار څوک دی مرغه وای مرغه څنګه هغې خوړلې دي هغې خبرې کولی شي زیبوار ته مشوره تا خوړلي چا دي ها چا خوړلي دي نو خو ګوره مرغو خوړلې دي خو مشوره خو ستا وه که نه ما په ترخ یاره چې هم د هغې په ځای به ستا دا ترخ والی ما ته خو معلومات شوي دي که نه څنګه ما کوی چې ته به بوره په ترخ کې په چاکو وې چې غنم ته راتویږي نو د غرنګ روډ باندې د ګاډۍ ولاړ دی د خوش وکړو خلک به راشي یوبې شي نه نو ته به په هغې باندې پرچې وکړې په یو 300 خلکو هغې سره به بیا روغ وکړي هم درله ډېرې پیسې درکړي حکومت به هغې ونیسي تاوان به د هغې شي اوس تا بورې وله ولاندې اوده شوې نو مرغۍ به نه راتلې مرغۍ به وږې نه وې نو دا مرغۍ د خدای بني ادمان نه دي او یو منټو بني ادمه د خدای بني ادم دی غریب عجز انسان تا نه مشوره وغوسته او ته دله اوس دا ښه دا اوده شو نو دا انسان نه دی دا د خدای تعالی بني ادم نه دی دله به خوب نه ورځي دا خدای نه دی پیدا کړی ستړی شو زه چا به ورستلی؟ جواب ورکوم خوب چا ګونګی ورستلی؟ یې که نه خبرې هم نه درځي دله که نه او داسې خلکو خوب چا ورستلی الله پاک خوب ورمستو او مرغۍ چې راغلې هغه ستا په وینا الله راغلې پاک څه مطلب و الله پاک دا مطلب و چې مرغۍ مړې شي که نه مرغۍ مړې شي مړې شي مړې شي نه په خبره پوهېږي نه په خبره پوهې مشوره دې غلطه ده د ټکیم نه ده د 2 پیسو هم نه وه تا ما باندې دا بوره ترخ ولې والو تا به دې ته ویلو چې بورې په مزه مزه کولو کا او د هغې نه خپل غنم بیا واله او وصول کوي خرڅ کوي یا چې هر مسله به نو تا دې غریب نه دې عجیز نه دې مسکین نه خزه بستاوي او خاون بستاوي او خزه بستاوي او خاون بستاوي دا د قربانۍ سندام پکې راغو ته خبره واوره پوره شیشه ته ماله دا خبره واوره که نه تا په ما چې ته د خورا شه داسې نغدې لکه د کدوسري شان ګرځې دلته ودرېږه وای ما ته یې لږ پرېږده صبر وکړه تا چې ما له دا غلطه مشوره راکوله که نه چې دروغ وایه قرآنونه خوره قسمونه خوره نو خلک به ستا عزت کوي ګوره خبرې په خبرو خلاصېږي که نه ما تا مشوره درکړې وه چا له مشوره وکړه نو بیا موږ ته ولې غلطه مشوره او دا ته سمې قرآنونه خوره وایي ګناهګاره ته به الله له جواب نه ورکوي چې هغه ته نه وي چې قرآنونه خوره هغه خو د ورځې 6 روټۍ خوري دې تنې ته وګوره څنګه د قربانۍ سندا چې نه جوړوي او ته ورته وایې چېرې ته قرآنونه خوره ګناهګاره یو هلمټ صاحب ته خپله خبره وکړه کېنه چاکو نه کوکو خاپیره تاسو ماله جرګه وکړئ زما خبره جرګې مرګې نشته په خبرو به خلاصېږي خلکو له چې دا مرګې نشته که نه مرګې نه لرګې شته لرګې شته لرګې په ایمان که نه ای دا روچتو مو دې کوپړی له دې راولم زه دې په خلکو والم زما خبره اورئ ستا خبره زه نور اورم ما تا ته وایي چې زه مشوره در کوم ما خو دا نه ویلي چې مشوره به ټیکي که غلطه وي داسې مشوره ورکوي پیسې دا د خلکو او داسې دې که نه داسې او مړ دې کړم نو بس دا مشوره به ډبل جیب صاحب تا خدای ما تاسو وی صبر که زبان نمبر دی وایه ته ته نږدې خواشه راشه ته ته هلمټ صاحب دی خوښ زه خوښ پیښې دی زما په ځای ودرېږه اوس ته نږدې خواشه غاښونه پټ کړه غاښونه پټ کړه چې غلطه مشورې خلکو ورکړي بیا خوله بازه پاتې شي برېت نه جاس پری دي تا دا جبړه وښیه جبړه وښیه الله خدایه د انسان دی نه خپلې دي صبر وکړه دا ګوره نو په دې خوله ته ګوره کلمه هم وي
انو په کوم یو کوم دا یو خله ده نه په دې خوله څوک ورکړي؟ دا خوله نه ده دا خوله د ماتول ده د ماتول د ماتول زم ده. تاسو نه راځي ځوانان ځان ته وای دا خوله ول ماته کې ګینه ماته پرې دې مال چپړې پرېږده ته خطا ذاتي ته خطا ذاتي ګوره غلطه مشوره غلطه رامبیل مشوره استاد دله به خوله کې اوچ مرچکي او خوله به ولا کلکه تړي چې دې کشم نه کي داسې نه دا بالکل غاښونه بیا وخه خونه بیا زه ډېر د غاښونو ډاکټر خدای پاک غاښونو ډاکټر مو جوړه خدا قرباني خو پرې نه کېږي انسان دی هغه خلک د څاروي غاښونه ګوري چې په غاښ څو دي ګورم چې چپړه خو نه لګولې ته په ما څه کې څه قرباني خوري باندې نه کې تا ولې غلطه مشوره نه 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 دا عرض کې نه چلی ګوره ښه اخلاق چلی ښه ژبه چلی او رښتیا چلی یو خبره ته کومه خبردار په مینه محبت باندې دې ټول دا پیسې واپس کا ما دې ورا کړې کړې څه ودا ګرانه وطن جنکه باندې غټی نه نه جینکې نه و ځوانان دونه کمزوري نه دي غلي شه. مړ کېنه هله ما ما دې ته ووایي دومره کنيشته چې په زنانه باندې دې نو په زنانه ځمکه دکه کیلو په دو چلو هغه سړی وتښتېده سړی چرته را الا نو ستا د لاس لاړه که نه ما ته دې نه پرېښوده ما ته دې نه پرېښوده که ما ته دې نه پرېښوده که او دې ویسته رانه که نه سړی دې رانه وویسته که نه دا تا په ما دلاسې مو چت نو ته خدای دې په زنانه تاسو ته دا دومره یا پاتې نشو پر پیسې وسولې نشي زه دې پکې راګر کنه او زه دې پکې واله ویم خبردار کاینده برتا پر پردو تو سر لاسو چت کو نو په صدریاب لو شي ستا سلو سره څه کوي خدای دې ته ووایي دا ته خبره ماته د قرباني نورې باستی ګوره قسم په خدای سره دا ته راوړ نه چې کوړته یوسو پیسو کې تندا یار یوسا دا ټول نه خاموش ولې درکا زه ګرداور نه پټواري کړم د خدای بیخو باسه ا دغه را سره تزه. راځو یو ته ځه چاته وی چوزا چوزا دا څه کوي د خپله سوپ اورګه صبر وکړه بیا ته تاسو په وړې نو دا غړې به نه دی اوسم کنه دغه نورو پسې راځم ته بس دې وځه لږ صبر وکړه ها سم په خدای کې پرېږدم یې چت